سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به مونږه د نهاري یو ډیر آسان او خوندور ترکیب تاسو ته درښکاره کوو. ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. د دې لپاره به زموږ پکار وي یو دانه پیاز دغسې پرېښ شوی، دوه وړې قاشوغې ټکېدلې ادرک او دوه وړې قاشوغې ټکېدلې اوږه، د یوې پیالې درې برخې د پخلي تیل، یوه پیاله اوبه، د یوې پیالې درې برخې اوړه، درې غټې قاشوغې ماسته، دوه نیمې قاشوغې نهاري مساله، یوه وړه قاشوغه مالګه، یو کیلو پسته غوښه یعنی بغیر د هډوکو. د ټولو نه مخکې به د پخلي دا تیل یو دیګ بخار یعنی کوکر ته ور واچو او تاوده به یې کړو. کله چې تیل تاوده شول نو بیا به ورته دا پرېښ شوي پیاز ور واچو او د یو 2-3 منټو دپاره به یې سره کړو. اوس به ورته د ادرک یعنی زنجفیل او دا اوږه ور واچو او تر هغه وخته پورې به یې سره کړو چې دا پیاز رنګ بدل کړي. احتیاط وکړئ چې ونه سوځي درنه. کله چې پیاز او دا اوږه او ادرک تر دغه حده پورې سره شول نو بیا به ورته غوښه ور واچو او دا به پکې هم د 1 منټ دپاره سره کړو. د 1 منټ دپاره مو غوښه سره کړله. اوس به ورته یوه وړه قاشوغه مالګه ور واچو. مالګه ځکه دومره کمه چې په نهاري مساله کې خپله مالګه هم وي. اوس به پکې دا غوښه دومره سره کړو چې د غوښې رنګ بدل شي یعنی تبدیل شي. کله چې د غوښې رنګ تبدیل شولو نو بیا به ورته اوس نهاري مساله ور واچو. نو موږ ورته اوس 2 غټې قاشوغې د نهاري مساله ور اچولې ده. تاسو یې کولی شئ چې زیاته هم ور واچوئ، خو زموږ د مزې دپاره خاص کر د پښتنو دپاره 2 غټې قاشوغې په 1 کیلو غوښه کې بس دی. اوس به یې په تیز اور باندې دا مساله پکې ښه سره کړو. د 5 منټو د غوښې د سره کولو نه پس به پکې اوس 3 غټې قاشوغې ماسته ور واچو او دا به پکې تر هغه وخته پورې سره کوو چې دا غوړي پکې راښکاره شي. اوس به ورته 1 لیټر تړمې اوبه ور واچو او ښه به پکې ولړو چې مکس شي. بیا به پې د کوکر سر بند کړو او کله چې کوکر بخار ونیو یعنی دیګ بخار ونیو نو د 15 منټو دپاره به یې په دې بخار کې پرېږدو چې دا غوښه پکې ښه نرمه شي. پنځلس منټه بعد زمونږه غوښه په کوکر کې دغسې پخ شوې یعنی نرمه شوې ده. تاسو کولی شئ چې د خپل دیګ بخار یعنی کوکر په ټایم باندې پوهیږئ نو کیدای شي ستاسو هغه په 20 منټو کې یا په 10 منټو کې دومره نرمه کړي. اوس به په غوښې پسې اور درمیانه کړو او د بل طرف ته به راشو نو دا اوړه به جوړ کړو. دا اوړه به یو لوښي ته ور واچوئ او د دې په سر باندې به دا اوبه هم ور واچوئ او ښه به یې ولړئ چې غوټې پکې پاتې نه شي. اور چې پسې موږ درمیانه کړی و په دې قورمې پسې نو ځکه چې د دې دا غوړي د دې پخلي نه را جدا شي نو غوړي سر ته راختلي دي، دا به ټول په یو لوښي کې راوباسئ او جدا به یې کړئ ته. اور به ورپسې اوس بیا تیز کړئ او دغه کم د وړو او د اوبو میکسچر چې موږ جوړ کړی دی دا به ورته ورو ورو دغسې ور اچوئ او لړئ به یې. نو تاسو ته به دا قورمه ښکارېږي چې دا څومره ټینګېږي په دې باندې. نو د خپل اندازې مطابق چې تاسو څومره دا قورمه ټینګول غواړئ نو همدغومره ورته دا ور واچوئ. موږ ورته د دې وړو د میکسچر تقریبا د 4 برخو نه 3 برخې ور واچوله او ښه م پکې ولړله. نو زموږ په اندازه باندې زموږ دا قورمه همدغومره ټینګه بس وه.
اوس به ورته د نهاري مساله لږه نور ور واچو، یعنی یوه وړه قاشوغه، ما د تپاول کې ویلیو چې 2.5 قاشوغې مساله به زموږ پکارېږي او دا به پکې ښه ولړو او مکس به کړو. پکې اوس به پې د دیګ یو سر کېږدو او د 15 منټو دپاره به یې په کم اور باندې پاخه کړو چې دا وړه او دا مساله پکې هم پخه شي. نهاري زموږ اوس تیاره شوله، نو اوس به یې په یو قاب یعنی په یو رکیبۍ یعنی یو پلیټ کې واچو. کله مو چې دا راویستله یو پلیټ کې، نو بیا به پې په سر باندې په یو قاشوغه یعنی یو سمسۍ باندې دغه غوړي همدغسې ور واچوئ څومره چې ستاسو خوښ وي. نو د دې سره پکې غوړي هم راشي او مزه هم نوره برابره شي. نو تاسو کولی شئ چې په دې باندې د پاسه شنه دڼیا، یو شین مرچکی دغسې پرې کړی او د ادرکو نرۍ نرۍ ټوټې یعنی د زنجفیلو یو نرۍ نرۍ ټوټې پې هم د پاسه کېږدئ. نو دا شوله نهاري زموږ ویډیو. هیله لرم چې ستاسو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.